وګوره علماء راله په وینو رنگ بنګ کړل، جماعتونه راله په بمونو باندې ویجاړ کړل، مسلو باندې ولاړ دي. مونږ ته قرآن وای دا ظالمان، دا قرا، دا حفاظ د ګناهونو په دلدل کې ډوبول غواړي. د دوی په سینو کې چې کوم قرآن محفوظ دی دوی دا نه غواړي، دوی خو غواړي چې د دوی د سینو نه دا قرآن وځي او ختم شي. مانو زمونږ د دین خلاف سازش کوي، زمونږ د اسلام خلاف سازش. سلیمه محفوظه او زما جماعت محفوظ نه دی. وګوره علماء راله په وینو رنگ بنګ کړل، جماعتونه راله په بمونو باندې ویجاړ کړل. मेरे आशियां से दुआ उठा इसकी खबर मुझे भी हुई چې ما ور منډې کړلې د چا لاسونه پراته دي او د چا خپې پرتې دي. دا څوک دی؟ العلماء ورثة الانبیاء، دا د محمد رسول الله د دین او اسلام محافظ دی. ورشه وګوره سر یو ځای کې پروت دی، خپې بل ځای کې پرتې دي. وړه ماشومه مې محفوظ نه ده، یو درنده له په ګوتو ورشي د هغې عزت لوټ کوي لګیا ده. زما عزت محفوظ نه دی، کالج کې زما خور او لور محفوظ نه ده، د هغې په عزت باندې حملې کېږي لګیا دي. بازار کې محفوظ نه یم، بچی مې محفوظ نه دی، مسلمان محفوظ نه دی. څه وجه کېدی شي، څه وجه کېدی شي موږ قرآن د خپلې زندګۍ نه ویستی دی که نه؟ دا قرآن را واخلی، دا د خپل زندګۍ منشور وګرځوئ. کومه شپه چې په ګور ده او په قبر دا په کور نه ده. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 दिन کی زندگی بہتر ہے. دا منگ تا ابو بکر صدیق خودلے صداقت ستوئی، دا منگ تا حضرت عمر خودلے عدالت ستوئی، دا منگ تا حضرت عثمان خودلے سخاوت ستوئی، دا منگ تا حضرت علی خودلے شجاعت ستوئی، بہادری ستوئی. دا منگ تا بلال حبشی خودلے دا چھ عشق ستوئی، مین ستوئی، محبت ستوئی.